ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له هراته کوو. تېره شپه په هرات ښار کې د موټر بم چاودنه شوې چې له کبله یې د وژل شوي کسانو شمېر اووه او د ټپیانو شمېر اووه څلوېښت تنو ته رسېدلی. د هرات والي عبدالواحد کتالي ویلي په ټپیانو کې اته تنه امنیتي ځواکونه دي او پاتې نور ټول ملکي وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. کابل ملي دفاع وزارت وایي د 215 اتلکو اردو د لومړی لیوا د قومندان تورن جنرال مزمل صافي د جنازې مراسم د سردار محمد داود خان په روغتون کې ترسره شول. مزمل صافي وړمه ورځ د کندهار په پنجوایه ولسوالۍ کې وژل شوی و. حامد کرزی افغاني ولسمشر حامد کرزي د سولې په اړه د امریکا له وروستۍ طرحې ملاتړ کړی. د دغې طرحې له مخې به د دوحې بهیر څنډې ته او افغانستان کې په ټول شموله موقت حکومت رامنځته شي. پاکستان هم د افغان سولې په اړه د امریکا له طرحې ملاتړ کړی. بلخوا عمران خان ویلي چې افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدلی شي. نوموړي هم دا راز ویلي چې له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. ترکیه کې د افغان سولې په اړه غونډه جوړیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پلان لري په اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو کوربتوب وکړي. ایران کې زنداني 306 افغانان تر خوشي کېدو وروسته هېواد ته راستانه کړل شوي. بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د زندانیانو انتقال د هوکړې پر بنسټ د ایران په زندانونو کې بندي 306 افغان زندانیان خوشي شوي او تېره ورځ هېواد ته رالېږدول شوي. او وروستی خبر دا دی چې کابل کې د اوز لوبې دویم پړاو سیالیو پایلوبه د کندهار او کندوز لوبډلو ترمنځ مساوي پای ته ورسېده او دواړه لوبډلې قهرمانې شوې. د دغې لوبې لیدو ته مارشال دوستم هم ورغلی و. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم پلی او بخونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.